زما نوم سید آصف دی د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د تحقیقاتو ډپارټمنټ یو تن کارمند یم او موږ نن غواړو چې تاسو ته یو کلیپ جوړ کړو. هغه کلیپ د بزغلي د روزلو په باره کې دی او دا کلیپ به موږ څنګه کولی شو چې د خپل د قیمتي تخم د ضایعاتو څخه مخنیوی وکړو. بزغلي د روزلو په خاطر موږ دغه اسبابو ته سامان آلاتو ته ضرورت لرو چې یو د هغې څخه ټری دی یا دغه ورته ویل کېږي، پتنوس ورته ویل کېږي چې دې کې بزغلی روزل کېږي، او بل مهم شی چې د بزغلي د روزلو خاوره ده چې د پیټماس په نوم سره یادېږي، د میډیا په نوم سره یادېږي. دغه د دویم او بل یو اوپاش او ورسره هم یو تاري بوجۍ چې کله چې موږ دا ټری ډک کړو، تخم څخه ډک کړو، دا تاري بوجۍ پاچو. دغه ساده وسایل ته موږ ضرورت لرو. د دې د خاطره چې زمونږ تخم ریشه او ښه حرکت وکړي، دا میډیا موږ لږ میده کوو په لاس په ذریعه، دا موږ دغه شانتې میده کوو. نو د دې په خاطر دا میډیا لومړی وچوي، دې باندې یو څه اندازه اوبه موږ اچوو چې دا لمده شي. دا اوبه په دې اضافه کوو، کوشش وکړئ چې تاسو اوبه زیاتې نه شي تر څو تاسو میډیا ضایع نه شي. دونه اوبه ورسره ضایع کوو، ورباندې اچوو تر څو دا میډیا لږ شانتې نم پیدا کړي او لمده شي. ډېرې زیات نه لمدو، دونه یې لمدو چې کله چې موږ دا میډیا داسې ونیسو لاس کې او زور یې کړو، زموږ د ګوتو نه دغه اندازه اوبه دلته راوځي. ویندونه دې څخه باید زیاته لمده نه شي. دا پتنوس دی، پلاستیکي پتنوس دی چې دا موږ کولی شو په ساده شکل د هګۍ قالبونو نه هم استفاده وکړو، هګۍ قالبونو کې هم دغه میډیا واچوو. خو دا پتنوسونه پیدا کېږي، خرڅېږي، دلته شته دی. دا موږ 108 دانې، 115 دانې، 110 دانې خالیګاوې لري چې دې کې موږ یو دانه تخم اچوو او یو بزغلی موږ ته لاسته راځي، او دا بزغلی به په اسانه طریقه باندې موږ خپل کروندې ته انتقالوو. میډیا په پتنوس کې اضافه کوو او پتنوس باندې ډیر زیات فشار نه راوړو تر څو چې دا ډیر قوي نشي او پریس نشي. دا نو په عادي شکل باندې دا پتنوس موږ دغه شانتې دا خالیګاوې ډکوو. کله چې خالیګاوې ډکې کړې، دې باندې خپل لاس ګر چاپېر دغه شانتې ګرځوو. البته زور به نه ورکوو، پریس کوو به یې نه، تر څو چې د بزغلي یا د تخم د ریښو دپاره د رشد دپاره ښه زمینه مساعده شي. کله چې دا ډک کړو، دغه شانتې م ډک کړو، په پتنوس هم صفا کړو. پتنوس صفا کولو څخه وروسته موږ کولی شو چې تخم راوالو او تخم یو دانه، البته یو دانه په دغه ټری کې ور واچو او ویروزو. چون اوس وخت د ماروګانو دی، موږ غواړو چې یو باکیفته بزغلی د ماروګانو یا د ټنډیو لاسته راوړو. نو دا بزغلی راخلو، یو دانه په ټری کې په پتنوس کې ږدو. البته د یادونې وړ ده چې تخم باید یو امبریو ورنه راوځي یا ریشه چې ورنه راوځي، هغه طرف باید موږ لاندې طرف ته راولو، او دا بل دا تیغ چې ورنه وځي دا باید پاس راشي. تاسو داسې ونه کوئ چې تخم په دغه سیستم باندې کېنوئ او بزغلی زموږ تخم د لاسه ورکړو. نو تخم د کېنولو طریقه دا دی چې هغه تیره طرف یې چې دی هغه باید موږ لاندې ته راولو او زور داسې ورکړو. د یادونې وړ ده چې موږ باید تخم په خپل هغه اصلي طریقه سره چې کوم یو تیغ دی، د تخم تیغ دی چې هغه باید موږ لاندې طرف ته راولو. په دغه طریقه باید کېنو تر څو ریشه د لاندې ساحې څخه راوځي او تیغ چې دی د دغه ساحې څخه پاس راوچت شي. په دغه طریقه باید کېنو. موږ باید هیڅکله تخم په داسې کېننوو چې دا پلن سر یې لاندې شي او تیره سر دغه شي، چون دې ځینه تیغ راوځي، دې ځینه ریشه راوځي. نو باید دغه شانتې کېنول شي تر څو تیغ پورته راشي. که موږ سرچپه کېنو، په سرچپه طریقه کې بیا اوس فرض مثال دا تخم کېنو، سرچپه هم کېنو، نو سرچپه اوس دې ځینه ریشه راوځي، تیغ لاندې، تیغ به لاندې ځي، ریشه به پاس ځي. دا خو تخم زموږ د لاسه ورکړ شو، د لاسه لاړ. نو دې په خاطر باید تیر طرف یې لاندې راوستل شي. بعضې تخمونه دي چې هغه لکه د رومیانو تخم چې هغه تیره طرف نه لري، هغه کولی شي چې تاسو دې ته داسې خالیګاه وکړئ او یو دانه پکې ور واچوئ، دانه پکې ور واچوئ، خالیګاه پکې وکړئ. مثلا بعضې تخمونه چې تیري دي هغه تاسو کولی شئ چې دغه شانتې ورزور کې ور داخل شي. مثلا د رومیان تخم دی، د ګوتې په واسطه به دغه شانتې سوري دي ته وباسئ د ګوتې په واسطه، او یو دانه تخم به په دې کې اچوئ چې هغه سر نه لري، واړه تخمونه دي، په دغه طریقه به واچوئ. کله چې دغه ټریم پوره کړو او تخمونه هم پکې دغه شانتې ځای په ځای کړو، بیا تاسو کولی شئ چې بېرته میډیا راواخلئ، د خاوره راواخلئ او په دغه طریقه په دې سر باندې ورته ور واچوئ، دغه شانتې بېرته یې کور کړئ. دغه شانتې کور یې کوئ. تاسو دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ زور یې کوئ په دغه طریقه. دا ټری مکمل شو، د تخم څخه مکمل شو. کله چې مکمل شو، دا به تاسو د بل بغل ته کېږدئ
د بل بغل ته به دغه شانتې کېږي تخمونه به په ولیکئ تخم به ولیکئ نوم به یې ولیکئ چې پلانې تخم دی او په پلاني تاریخ باندې موږ دا خښ کړل او دا وکرل په پلاني تاریخ باندې مو کړ تر څو دغه تاریخ موږ ته دغه شي کله چې تاسو دغه برابر کړ ډایرکټ به دې ته اوبه نه ورکوئ د پتنوس ته به ډایرکټ اوبه نه ورکوئ تاسو به بوجۍ لمدوئ او پاش به راخه تاسو پتنوس نه لمدوئ او تاسو به خپله بوجۍ به لمدوئ په دغه طریقې سره بوجۍ چې کله لمده کړه مکمل شکل باندې لمده کړه تاسو به دا کولی شئ چې د پتنوس په سر باندې دغه بوجۍ ور واچوئ پتنوس په سر باندې بوجۍ واچوئ او کولی شئ چې لږ اندازه اوبه په هم ور باندې ور واچوئ دا بوزغلی تاریخ به هم په لیکلی کله چې په ګرمه هوا کې تقریبا په 15 ورځو کې په 20 ورځو کې دا رسیږي دا بوزغلی که چېرته هوا یخه وي بیا کیدای شي چې دا په 20 ورځو کې 15 ورځو کې دا بوزغلی ورسیږي او انتقال ته آماده شي کله چې انتقال ته آماده شو یو دانه به راخلئ او انتقالوئ به وروسته د 15 ورځو د تخم د تیریدو څخه په ټری کې په پتنوس کې دا اوس انتقال ته آماده شو تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه چې یو دانه بوزغلی کولی شئ چې په اسانه طریقه دغه شانتې د پتنوس د خالیګاه څخه راوباسئ او کروندې ته خپل پټي ته انتقال کوئ پټی به ورته جوړ کړی وي په ښایسته طریقه دا به انتقال کوي یو دانه بوزغلی به انتقال کوي او تاسو به قیمتي تخم د ضایعاتو څخه مخنیوی ښه ترسره شي وروسته د بوزغلي د رسېدو څخه وروسته 15 ورځې وروسته د بوزغلي د رسېدو څخه موږ راځو خپل ساحه ورته ډیزاین کوو چې د ډیزاین په صورت کې موږ کولی شو چې بیډ یا بستر ورته جوړ کړو او 50 سانتي موږ د دې ویاله ونیوله او 80 سانتي موږ د دې بستر یا بیډ اندازه نیسو او 2 قطاره ماروګان موږ کولی شو چې ښي او چپ طرف ته د دې په واسطه انتقال کو او تاسو به اوس په عملي شکل وګورئ چې موږ بیډ په کومه طریقه سره جوړو تاسو اوس کولی شئ چې په عملي شکل د ویالې اندازه چې 50 سانتي ده موږ یې په متر سره مشخص اندازه سره نیسو همدارنګه 80 سانتي تاسو په عملي شکل ګورئ چې موږ 80 سانتي د دې بستر ونیو او 2 قطاره ماروګان د دې په بستر کې چې یو ښي لاس او چپ لاس ته انتقالوي به د راجو د تړلو څخه وروسته چې موږ په مشخص اندازه راجې وتړلې او بیا کولی شو چې د بستر د جوړولو لپاره موږ د چاري د وهلو څخه استفاده وکړو چې دا تر څو وکولی شو چې غذایي مواد په ټوله غذایي مواد په یو ځای کې راټول کړو او نبات ورڅخه په اعظمي شکل استفاده وکولی شي بیډ یا بستر په دغه طریقه سره چې تاسو په عملي شکل ګورئ چې موږ بیډ یا بستر په دغه طریقې سره جوړ کړو په یو لیول په یو اندازې سره چې موږ دا په عملي شکل تاسو ګورئ چې د 2 راجو ترمنځ 80 سانتي او 50 سانتي د دې ویاله شوله جوړ کړو وروسته له دې څخه چې موږ ساحه ډیزاین کړه پشتیم جوړې کړې یو دانه بوزغلی موږ کولی شو چې د پتنوس څخه راوباسو یو دانه بوزغلی د خاورې سره البته د خاورې سره دا بوزغلی موږ راوباسو او په مشخص اندازه چې 50 سانتي مشخص اندازه موږ دغه کړې ده د 2 بوټو ترمنځ فاصله 50 سانتي ده چې 50 سانتي کې موږ یو دانه بوزغلی موږ کولی شو چې کېنو د 2 قطارونو ترمنځ فاصله چې ده د 2 قطارونو ترمنځ فاصله 80 سانتي ده 15 سانتي بیډ د بستر د بیرون څخه داخل ته ځو 15 سانتي د هغه طرفه څخه دې طرف ته راځو چې 80 سانتي بستر موږ ته پاتې شي او بوټی چې کله موږ انتقالو یو بل ته کوشش باید ونه کړو چې یو بل ته مخامخ انتقال کړو په شکل د نغري په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې په عملي شکل یې وګورئ چې دا بوټی انتقال کو په دې سیستم سره د نغري په شکل داسې راشي په دغه سیستم سره باید دغه بوټي موږ انتقال کو په دغه سیستم سره یو بل ته باید مخامخ نشي د دې په انتقال کې ګټه فایده یې دا ده تر څو د دې نبات سوری په دې ونه غورځېږي او د هغې نبات سوری په دې نبات ونه غورځېږي او دا نبات دا ځای انتقال کړي او دا بل نبات چې دی تر څو هغه ځای انتقال کړي نو کوشش وکړئ په زراعت په اصطلاح کې دې ته الټرنیټ شکل وایي متناوب شکل یا د نغري شکل ورته ویل کېږي په نغري شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا بوزغلی انتقال کړئ تاسو ګورئ چې دا نغلي شکل باندې انتقالیږي او بل ته نه مخامخ کیږي کوشش وکړئ بزګرانو ورونو چې تاسو خپل
بزغلۍ په نوې او په عصري طریقه چې دغه د بیډ طریقه ده، د بستر طریقه ده، چې دغه کې نبات ډېر زیات خوشحاله وي، ریښې پکې ډېر ښه پرمختګ کوي، ډېر ښه حاصل پکې ورکوي او حاصل یې د امراضو او د آفاتو څخه پاته حاصل وي. کولی شئ په دغه طریقه باندې تاسو دا د زراعت د پرمختللي زراعت طریقو څخه استفاده وکړئ. کولی شئ چې دا بیډونو په واسطه تاسو وکاروئ. د دې څخه وروسته چې تاسو بزغلۍ انتقال کوو وکرو، په مشخص اندازو سره وکرو، مشخص بیډونه ورته کړو. د دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې سمدلاسه اوبه په خپل پټي راواړوئ او دا پټی اوبه کړئ. البته اوبه به دونه نه کوئ چې د بستر سر ته راشي، اوبه به فقط دغه لاندې ساحې پورې اوبه کوئ تر څو نم د دغه نبات ته راوخیږي. نبات عموما د هغه اوبو څخه استفاده کوي کوم چې نم وي، د ډنډ اوبو څخه استفاده نه کوي. تاسو کولی شئ بزګرانو ورونو چې د آبیاري طریقه، د آبیاري سیستم په دغه سیستم سره آبیاري کړي تر څو بیډ په مکمل شکل اوبه نه شي، سر ته اوبه رانشي. ویالې ته اوبه ورکړئ، ویاله اوبه جذبوي، بیډ ته ځي او نبات دغه د نم اوبو څخه ډېر ښه استفاده کوي. محترمو او ګرانو بزګرانو ورونو، په آخر کې زما یو وړوکی پیغام تاسو ته دا دی چې تاسو خپل قیمتي تخمونه چې په بازار کې اخلئ او په جیګه او په قیمت پیسو باندې تاسو دا ترلاسه کوئ، په دغه طریقه چې موږ دا بزغلۍ وروزو، په دغه طریقه کوشش وکړئ خپل بزغلۍ وروزئ او د خپل د قیمتي تخم د ضایعات څخه او په مشخصه اندازو او په نوي او په عصري طریقو سره چې موږ د طریقې سره انتقال کوي، په دغه طریقې سره تاسو په خپل کروندو کې انتقال کوئ تر څو لوړ او غوره حاصل تر لاسته راوړئ. مننه، ژوندي اوسئ.